السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به زموږ نن کومه ویډیو چې دا هغه د ملال یوسفزۍ د هغې کوم خاوند چې دی د کوم ځای سره د هغې تعلق دی او آیا په کومه عهده دی په پاکستان کې. نو د دې کوم مکمل معلومات به موږ تاسو له نننۍ ویډیو کې درکو، خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو هوڅه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. یو څو میاشتې مخکې ملال یوسفزۍ یو پیغام راغلی و په کوم کې چې زموږ په پاکستان کې کوم کسان چې و د دې نه علاوه زموږ کوم پښتانه ورونه چې و هغه په ډېر غوسه شوي وو. د ملال یوسفزۍ وینا وه چې آیا یو انسان هغه نکاح ولې کوي، چې یو پارټنر هغه ته میلاویږي نو هغې ته د نکاح کولو ضرورت څه دی. په دې باندې زموږ کوم پښتانه ورونه چې هغه ډېر زیات غوسه شوي وو، بلکې موږ سوچ وکړو د اسلام سره دا خبره داسې ریلیټډ نه ده، د هغې خلاف داسې خبره هغه ملال یوسفزۍ کړې وه. خو اوس ملال یوسفزۍ نکاح کړې ده، په ټویټر باندې باقاعده هغه خپل تصویران شیر کړي دي. دې نه علاوه د خاوند سره چې کوم تصویر دی نو هغه هم تاسو کتلی شئ په سکرین باندې چې هغه کوم انداز کې هغه شیر کړی دی. زیات تر کسان هغه دا تپوس کوي یا د ملال یوسفزۍ خاوند چې دی هغه څوک دی او د کوم ځای سره دی تعلق دی. نو د ملال یوسفزۍ خاوند نوم چې کوم دی آصر ملیک دی. د ټویټر اکاونټ مطابق د هغې په پاکستان کرکټ بورډ کوم PCB چې دی په هغې کې جرنل منیجر آپریشن دی. دې نه علاوه کم تیر شوي پاکستان سوپر لیګ کې هغه د ملتان سلطان سره هم هغې تعلق هغه پاتې شوی دی او په هغې کې پلیر ډیولپمنټ پروګرام هغې تیار کړی و. دې نه علاوه هغې کوم تعلیمي کم زده کړې چې موږ ووایو نو د هغې د لمز کوم یونیورسټي اف منیجمنټ ساینس نه د هغې لاهور کې چې کومه ده د هغې نه هغې ګریجویټ دی او په پاکستان سوپر لیګ کې هغې د ملتان سلطان سره منسلک پاتې شوی او دې نه علاوه اوس چې په کومه عهده دی نو هغه په PCB کې جرنل منیجر آپریشن دی. دې نه علاوه ملال یوسفزۍ د کوم تعلق چې هغه د خیبر پښتونخوا سوات سیمې سره دی هغې نکاح ډېره په سادګۍ سره په کنیډا کې هغه کړې ده، نه پکې داسې ناچ ګانه شوي ده، دې نه علاوه نور پکې نه داسې ټنګ ټکور شوی دی. یو څو کسانو په هغې کې شرکت کړی دی، کوم چې د ملال قریب کوم رشته دار هغه په دې کې شرکت کړی دی. دې نه علاوه په سوشل میډیا په هغې پسې یو ځل بیا داسې خبرې روانې دي چې آیا ملال یوسفزۍ د دې نه مخکې چې کوم بیان ورکړی چې آیا نکاح ته څه ضرورت دی چې د سړي سره یو پارټنر وي نو د نکاح داسې ضرورت پکې نشته. نو په هغې باندې هم ډېر بحث شروع دی. نو دغه معلوماتو تاسو ته درکړه د ملال یوسفزۍ کوم خاوند چې دی د هغې باره کې. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.